بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په برکت د نوم د الله تعالی چې بخونکی او مهربان دی. وعلم آدم الاسماء كلها. وخذ الله پاک آدم علیه السلام ته نومونه ټولو، یعنې څومره آدم علیه السلام ضرورت و. ثم عرضهم، دی وړاندې کړو، دغه څیزونه پیش کړو عن الملائکة، وملائکه علیهم السلام باندې. فقال انبئوني، وفرمایل الله پاک خبر راکړئ ماته باسماء هؤلاء، په نومونو دغه څیزونو باندې، ان کنتم صادقین، که چېرې تاسو رښتیني. قالوا الملائکه علیهم السلام سبحانک، پاکي له تعالی لا علم لنا، نشته علم مونږ لره، الا ما علمتنا، مگر هغه علم چې تا راکړی مونږ ته. انک انت العلیم الحکیم، بېشکه ته خاص پوهه، بېشکه ته په هر څه باندې پوهه او حکمت والا یې. قال الله پاک وفرمایل یا آدم، ای آدم علیه السلام، انبئهم، خبر ورکړه دوی ته باسمائهم، په نومونو دغه څیزونو باندې. نومونه مو ته وښایه او اثر مو ته وښایه. فلما انباهم، هر کله چې خبر ورکړو آدم علیه السلام دوی ته باسمائهم، په نومونو او په اثر دغه څیزونو باندې، په نومونو او په اثر دغه څیزونو باندې. قال الله پاک وفرمایل الم اقل لکم، آیا ما نو ویلي تاسو ته انی عالم، بېشکه زه ښه پوهېږم غیب السماوات، په پټو څیزونو د اسمانونو او د ځمکو. وعلم، زه ښه پوهېږم ما تبدون، په څه باندې تاسې یې ښکاره کوئ، وما کنتم تکتمون، او په څه باندې تاسې یې پټوئ. وإذا یاد کې هغه قلنا، چې وفرمایل مونږ الله تعالی فرمایل ملائکتي، ملائکه علیهم السلام ته اسجدوا لآدم، سجدو کې آدم علیه السلام ته. دا سجده د تعظیم وه، دا پخوا په مخکنیو دینونو کې جایز وه، او تفسیر ابن کثیر لیکلي چې زموږ په دین کې منسوخ ده. په اسلام کې تعظیم لپاره مخلوق ته سر ښکته کول، ونې ته، ګټې ته، ولي ته، شهید ته، دا حرام، لویه ګناه. اسجدوا لآدم، سجده د تعظیم وکړئ آدم علیه السلام ته. فسجدوا، فسجده وکړه ټولو ملائکو علیهم السلام، الا ابلیس، مگر ابلیس ابا، انکار یې وکړو، شیطان انکار وکړو. واستکبر، ځان لوی وګڼلو، وکان من الکافرین، او دی د کافرانو نه علم د الله پاک کې. وقلنا اول یا آدم، یا آدم علیه السلام، اسکن اوسېږه انت که وزوجک، او ستا بیبي، الجنت، په دغې جنت کې، دغې باغ کې. وکلا خورئ دواړه منها دې باغ نه رغدا فراخا، حیث شئتما، چې کوم ځای کې ستاسو خوښه شي. ولا تقربا، او مه نږدې کېږئ هذه الشجرة، دغې ونې ته. فتکونا من الظالمین، فشئ به د کمي کوونکو نه، وموښل نه خپله برخه به کمه کړئ. فازلهما الشیطان، پس وښویول دوی لره شیطان عنها، دغه جنت نه. فاخرجهما، نو پس راویستل دوی راویستل مما کان فیه، هغه ځای کې چې دوی پکې وو. وقلنا اهبطوا، وویل مونږ چې کوز شئ تاسو، بعضکم لبعض عدو، بعضې ستاسو لبعضین دپاره د بعضو عدو دشمنان به وي. ولکم ستاسو دپاره په الارض، په ځمکه کې مستقرون، ځای د قرارۍ به وي، ومتاع الی حین، او څکه به وي تر یو وخته پورې. فتلقى، پس زده کړې آدم علیه السلام من ربي، د رب خپل نه کلمات، څو کلمې، هغه کلمې څه وي؟ ربنا ظلمنا انفسنا، سورة اعراف کې به تاسو ته راشي انشاءالله، آیت نمبر 23 کې، 23 نمبر آیت کې اعراف. زده کړې آدم علیه السلام خپل رب نه څو کلمې، هغې ولوستې، نو په تا باندې مهرباني وکړه الله تعالی په هغه باندې. انه هو التواب الرحیم، بېشک الله پاک ډېر توبه قبلونکی او مهربانه دی.
قلنا اول من اهبطوا زيتاس منها جنتنا جميعا طول فإما ياتينكم پس کچر راشی تاستا زماره طرفنا هدان هدایتو پیغمبر یا کتاب راشی فمن تبع هدایا چای تبدیل کړل پیغمبر زما یعنی کتاب زما فلا خوف علیهم پس نه به سیره په دې براتنون کې وخت کې ولا هم يحزنون ادي غمجن کې به تیر شي وخت پسې والذین کفروا کسان چې کفر کړي وکذب بآیاتنا او دروژن غني آیاتونه زمونږه اولئک اصحاب النار دا کسان دې خاندان د اور دي هم فيها خالدون دې په اور کې همیشه اوسېږي الله پاک متاسو یا بني اسرائیل اے اولاد یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اے اولاد یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اذكروا یاد کې نعمتونه زما التي هغه نعمتونه انعمت علیکم چې ما کړو په تاسو باندې واوفوا بعهدي ورواله کې په لوزونو زما باندې وادو زما په لوزونو زما او په بعهدکم زما ورواله کوم په لوزونو تاسو ثوابونه تاسو ویا یا پرهبون اخا زمانه ویریږي وامنوا او ایمان وروړي بما انزلت په کتاب چې ما نازل کړی قرآن پاک الله تعالی فرمایي مصدقا تصدیق کوونکی لما معکم دا کتابونه تاسو سره دي ولا تکونوا امکیږي اول کافرین اول انکار کوونکی دې قرآن کریم نه دې قرآن کریم نه ولا تشتروا امغور کوي ماخلی بیااتی په بدلولو د آیاتونو زما په ټولو د آیاتونو زما ثمنن قلیلا دا دنیا لګا دا دنیا چې لګا آخرت مقابله ویا یا پتقون اخا زمانه ویریږي ولا تلبس الحق مگر ورټ کوي حق مگر ورټ کوي په خلکو باندې حق بالباطل باطل سره وتكتم الحق اما پټوي حق وانتم تعلمون حال لري چې تاسو خو یې دا حق دي واقيموا الصلاه او پابندي کوي د منځو واتو الزکات ور کوي زکات ورکعوا او رکوع کوي مار راځي سره د رکوع کوونکو یعنی موږ کوي سره د ذکر رکوع مراد کړه موږ کوي سره د موږ کوو اتامرون الناس ای حکم کوي تاسو خلکو ته بالبر پنه کوي باندې وتنسون انفسکم او حال لري هروي تاسو ځانونه خپل بلته د نیک کار راوکو په خپل نیک کار نه کوي بلته د ګناه د مکوې په خپل ګناه کوي کبي عمل مليانه وانتم تتلون الكتاب او حال لای تاسو وایي کتاب افلا تعقلون ایا کل نکار نه هلي تاسو واستعينوا او مدد حاصل کړئ د الله پاک نه بالصبر په صبر کولو او صلات په مانځ باندې وانها بشک د صبر او مول لکبیرتن د ګراندی الا علی الخاشعين مگر فاجزی کوونکو باندې الله نه لیدونکو باندې د ګراندی الذين ذها کسان دي یظنون یقین کوي دي انه ملاقو ربهم چې ملاویدون کې د خپل رب سره الذين ذها کسان دي یظنون چې یقین کوي دي انه ملاقو ربهم چې ملاویدون کې د خپل رب سره وانهم الیه راجعون یقینا خاص دی واپس کیدون کې خپل رب ته